په تاریخ کې یو داسې جهاز هم تیر شوی دی چې د خپل 239 مسافر سره په هوا کې داسې غیب شوی چې تر نن ورځې پورې د هیڅ قسمه نه خبرته نه لګي. په 8 مارچ 2014 کې د ملیشیا ایرلاین یو جهاز MH370 د شپې په 12 بجې باندې د کوالالمپور نه خپل سفر شروع کی او د بیجینګ طرف ته روان وي. په دې جهاز کې ټوټل 239 کسان موجود وي. د سفر په شروعاتي 20 منټ کې هر یو شی بالکل ټیک ټاک وي، تر دې پورې چې دغه پایلټان د ایر ټرافیک کنټرول والا سره خپل رابطې هم کوي او په اخري کې به د ګډ نایټ میسج هم کوي. او د دې نه وروسته بیا دا جهاز مکمل تور باندې خاموش شي. په سٹارټ کې ایر ټرافیک کنټرولر والا دا سوچ کړی چې کې دي شي چې دا جهاز د ویتنام په حدودو کې داخل شوی وي او خپل کمیونیکیشن سیستم یې اخوا طرف ته سویچ کړی وي. خو انت کې د ویتنام په یو ریډار کې هم دا جهاز نه ډیټیکټ شوی. چې کله دا جهاز په خپل ټایم باندې خپل منزل ته یعنی بیجینګ ته ونه رسیدو نو خلکو سره دا احساس پیدا شو چې هر څه چې دي خو د دې جهاز سره چرته نه چرته یو غټه حادثه پیښه شوې ده. خیر د دې نه بعد سرچ ټیم په دې پسې د ساوث چاینا سمندر طرف ته روان شي او د سمندر هر یو ګډ هر یو جزیره هر یو لهر چانکول شروع کی په دې امید کې چې د دې جهاز به موږ ته یو ورکوټ شانتي ټوکړه ملو شي. خو افسوس چې د دې جهاز هیڅ یو نخه هم دی سرچ ټیم ته په ګوتو باندې ورنشي. خو د دې نه یو څو ورځې بعد د ملټری ریډار سیستم یو داسې شیز کیپچر کړی وي چې دا ټول یو ګوري نو خلک ورته حیران پاتې شي. د ملټری ریډار سیستم مطابق دې جهاز په نیمه کې یو شارټ ټرن اخیسته او دې واپس د ملیشیا طرف ته روان شي او بیا 2 غنټې د انډین اوشن د سمندر د پاسه ګرځیدلې تر هغه پورې د ګرځیدو چې تر څو پورې د کې فیول نو ختم شوی او د سیګنل مکمل تور باندې غیب شوی نو ښکارېده داسې چې په نیمه لار کې دې جهاز کې څه ټیکنیکی مسله راغلی و او دغه جهاز واپس د ملیشیا طرف ته راتلل غوښتل. خیر د دې نه بعد د ایویشن په تاریخ کې د ټولو نو غټ سرچ اپریشن شروع شي چې په دې کې اوو ملکونو خپل حصہ اخیستی و. د سمندر په هر یو ګوټ کې تلاش شروع کو خو د دې جهاز نوم او نشان هم ملو نشو. خو د دې نه ټیک یو کال بعد د مډګاسکر سره نږدې د سمندر په غاړه باندې د دې جهاز یو ورکوټ شانتي ټوکړه ملو شو. دا د دې خبرې ثبوت وو چې واقعي MH370 جهاز چرته په سمندر کې غورځېدلی دی. خو تر نن ورځې پورې دا پته ونه لګېده چې اخر چرته غورځېدلی دی او په دې جهاز کې مسله څه وه. د دې خبرې تقریبا 12 کاله پوره شو خو تر اوسه پورې دا جهاز MH370 د دنیا د ټولو نه غټه او خطرناکه میسټري جوړه شوې ده. ستاسو د دې باره کې څه خیال دی؟ د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې ضرور وکړئ.